أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 109 110 111 112. دینه مخکې چې کوم آیاتونه مبارک ذکر شو هغې کې د یو منافق د غلا ذکر شو چې د هغه بشیر نومو یا طعمه د هغه نومو او بنو ابیرق خاندان سره تعلق ساتو. د یو مسلمان د یو صحابي د کور نه وړو تیلې او جنگي اسلحه چې هغه جهاد د پاره ځان له ایښې وه هغه غلا کړله هغه منافق. او بیا چالاکي یې دا وکړله چې هغه تیلې کې سوری وکړو او شپه په شپه باندې هغه د یو یهودي سره امانت کېښوده. نو سحر چې د کور مالک خبر شو او د وړو په هغه نشاناتو پسې روان شو نو هغه نشانات د یهودي کوره پورې رسېدلي ځکه منافق ته دا معلومه وه چې که زه د وړو او د جنګي اسلحه کور ته یوسمه نو که بیا تلاشي اخیستلی شي د چا شک پیدا شي نو بیا به دا سامان د غلا زما څخه برآمد شي او زما بدنامي به وشي. او دی پروفیشنل غلو او چالاک او هوښیار ډیرو نو الزام به په بل کس باندې لګو نو غلا یې کړې وه په خپله او بیا الزام یې ولګو په هغه بېګناه یهودي باندې. او آثار او قرائن داسې وو چې د غلا یهودي کړې ده ځکه سامان د غلا د یهودي د کور نه برآمد شو. نبی علیه السلام اراده کړې وه چې هغه یهودي ته د دې غلا سزا ورکړي ځکه ښکاره آثار او علامات هغه په دې دلالت کو چې دا سامان د چا د کوره برآمد شوی دی نو دا غلا عمده کړې ده. اگر چې هغه خپله صفایي پیش کړله چې دا خو بیګا د شپې فلاني کس ما سره امانت ایښی دی زه غل نه یم غلا مې نه ده کړې او چې کوم غلو نو هغه قسمونه کول چې زه هېڅ نه یم خبر دا هم د یهودي غلا کړې ده ما نه ده کړې نه ما ده سره څه امانت ایښودلی دي. نو الله پاک دا آیتونه مبارک راولېږل د دوو رکو او په دې کې د هغه یهودي براعت بیان کو
او د هغه منافقو د غلا حقیقت بیان کړ چې غلا عمده کړې ده. نو هغه چې کله د غلا جرم په ثابت شو نو د مکې مکرمې ته وتښتېدو. نو دغه د خاندان خلق د دغه منافقو هغې به نبي علیه السلام سره چالاکي کوله او خو په ګڼ تعداد کې راغلیو او صفایي یې پیش کوله چې دا بشیرو دا غل نه دی او دا خو پاک انسان دی، نیک او صالح نوجوان دی، غلا کول دا د کار نه دی، دا زمونږ د خاندان سره نه ښایي چې زمونږ یو کس غلا وکړي. خو پټ په پټه چې کوم میټینګ کړی نو په هغې کې د غلا اقرار کړی چې زمونږ دا کس غل دی خو زمونږ د ټول خاندان بدنامي کیږي، لہذا هر څنګه چې وي د ده نه به د غلا دا الزام لرې کوو او بل کس به ورلا په خوله کې ورکو چې دا فلانی کس غل دی. نو چې کله مکې مکرمې ته وتښتېده نو هلته هم هغه خپل عادت نه صبر نه شو، د چا کنډرې کو دیوال پرې راوغورځېدو او په هغې کې مردار شو. نو د کومو خلقو چې د ده دفاع کوله د خاندان خلقو نو هغې ته الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې دا خبره ذکر کړې ده چې دنیا کې خو تاسو د ده د طرف نه وکالت کوئ، جګړې کوئ د ده د طرف نه، خو آخرت کې د قیامت په میدان کې به د ده وکالت بیا څوک کوي؟ د ده طرف نه بیا بحث مباحثه څوک کوي؟ دفاع به څوک کوي؟ قیامت کې هیڅوک داسې نشي پیدا کېدی چې د چا دپاره په دروغه باندې د هغه صفایي پیش کړي. نو هر یو انسان چې کومه ګناه وکړله نو د هغې ګناه وبال به هم په هغه باندې وي، خو بیا ورسره د توبې د دروازې کولاوېدو ذکر هم کړی دی چې یو انسان ګناه وکړي او بیا د هغې اقرار هم وکړي چې او ما کړی دی او بیا توبه وباسي نو دغه توبه به الله پاک د قبوله کړي. که د هغې ګناه تعلق د حقوق الله سره خو توبې سره به معاف شي او که د حقوق العبادو سره نو هغه بنده ته به خپل حق ورکړي، د هغې نه پس به توبه وباسي، الله پاک به ورته هغه معاف کړي. خو دلته دغه منافق څو جرمونه کړي، یو جرم یې دا کړی چې غلا یې کړې وه، بیا دویم جرم دا وکړو چې د نبي علیه السلام په عدالت کې په دروغه باندې قسم قرآن وکړو چې زه هېڅ نه یم خبر، ما غلا نه ده کړې. او دریمه ګناه یې دا وکړه چې په هغه بېګناه یهودي باندې د غلا الزام ولګو. نو دا درې واړه ګناهونه د دې دپاره د توبې ترغیب ورته الله پاک ورکو، هغې غل ته هم او د هغه خاندان ته هم چې تاسو توبه وباسئ، بیا دپاره داسې مه کوئ، الله پاک به درته معافي وکړي. هغې د توبې ویستلو په ځای باندې د خپل کس دفاع کوله او د هغې باندې کلک ولاړو چې زموږ کس غلا نه ده کړې او بې ګناه کس باندې الزام لګو چې د چا نه د غلا سامان برآمد شوی دی همدی غل دی. ها انتم، ها خبردار، انتم تاسو اے منافقانو، هؤلاء داسې خلق یې جادلتم عنهم، جادلتم چې تاسو جګړه کوئ عنهم د دې غلو د طرف نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. دنیا کې هو تاسو راځئ د نبی علیه السلام په عدالت کې پیش کیږئ او خپله صفایي پیش کوئ او دا هم درته پته چې ستاسو دا کس غل دی. نو دنیا کې خو تاسو چالاکي وکړله، نبی علیه السلام هم په مغالطه کې واچو، که وحی نه راغلی نو کیدی شي نبی علیه السلام هغه یهودي باندې سزا هم جاري کړې وه، خو الله پاک د انبیا علیهم السلام اصلاح زر تر زره کوي او د حقیقت نه خبري. نو الله پاک نبی علیه السلام د وحی په ذریعه باندې د حقیقت واقعا خبر کو چې دا یهودي بې ګناه دی او دا منافق غل دی. نو دنیا کې هو تاسو دفاع کوئ د غل. فمن یجادل الله، نو څوک دی چې جګړه به وکړي د الله پاک سره، بحث مباحثه به وکړي عنهم د دې غلو د طرف نه یوم القیامت د قیامت په ورځ. اما یکونو، یا څوک دی چې وي به علیهم د دوی دپاره د دې غلو دپاره وکیله وکالت کوونکی چې د دې کار به سم کې دي دپاره به څوک کارساز پیدا شي په قیامت کې هېڅوک به پیدا نشي. ومن یعمل سوءا، او څوک چې عمل وکړي د ګناه او یظلم نفسه، یا ظلم او زیاتې وکړي په ګناه کولو سره په خپل ځان باندې، څنګه چې دی منافق ګناه م وکړله او بیا یې د ګناه نه انکار هم کو، قسم قرآن هم کو، په بې ګناه کس باندې الزام هم لګو.
خو بیا هم الله پاک د توبې ترغیب ورکوي چې توبه وباسه معافي به درته وکړمه. ثم یستغفر الله، بیا د بخنه وغواړي د الله پاک نه، د زړه په اخلاص سره توبه وباسي، پردی حق ادا کی، یجد الله، نو دی به عمومي الله پاک لره غفور الرحیم، ډیر بخونکې او ډیر مهربانه. چې توبه استغفار وکي الله پاک به ورته معافي وکي. ومن یکسب اثما، او چا چې کسب کړله یو ګناه، فانما یکسبه، نو یقینا چې دی کسب کوي دا ګناه، او وبال د ګناه به علی نفسه په ده باندې وي، بل چاته به نقصان نه، نقصان به دغه ګناهګار کس ته وي. وکان الله، دی الله پاک علیما، عالم دی د واقع په حقیقت باندې، حکیمه او حکمت والا دی، خبردار دی د دې د انجام نه هم. ومن یکسب خطیئه، او څوک چې کسب کی یو خطا او غلطی، او اسمن یا یو ګناو کی، ثم یرمی به، او بیا تهمت د ګناه ولګي، به د هغې ګناه، بریئن په یو بې ګناه کس باندې. څنګه چې د منافق غلام وکړه دا قسم قرآن هم په دروغه کو، او په بې ګناه کس باندې د غلا الزام هم ولګو، نو دا بیا نورم لویه ګناه شوله، بل کس ته د ګناه نسبت کول. فقد احتمل، نو یقینا چې دو اوچت کو، بهتانا یو بهتان، چې یو کس کې عیب او نقصان نه یو خلق هغه نسبت ورته کوي، نو دې ته بهتان ویلی شي. او چې عیب او نقصان پکې او خلق بیانې، نو هغې ته غیبت ویلی شي. نو غیبت هم ګناه کبیره ده، خو بهتان بیا د هغې نه زیاته ګناه کبیره ده، ځکه چې هغه عیب او نقصان یو کس کې نشته دی، او په دروغه باندې یو کس په هغه باندې الزام لګوي. څنګه چې د منافقانو کول چې په یو بې ګناه یهودي باندې الزام لګو، نو د ډېر لوی بهتان اوچت کو. و اسما مبینا، او ښکاره ګناه حاصله کړله، چې دا ښکاره ګناه ده دپاره چې غلا یم کړې ده، په دروغه قسم قرآن هم کوي، او په بې ګناه کس باندې د غلا الزام هم لګوي. ها انتم، خبردار تاسو اے منافقانو، ها اولائی اغا خلق یې، جادلتم چې تاسو جګړه وکړله، بحث مکو د نبی علیه السلام سره، عنهم د دغې غلو او ګناهګارو د طرف نه، فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. فمن یجادل الله، نو څوک به جګړه وکړي د الله پاک سره، عنهم د دوی د طرفه، یوم القیامت، د قیامت په ورځ. اما یکونو، یا څوک به وي، علیهم د دې غلو دپاره، وکیله وکالت کوونکی په قیامت کې. ومن یعمل سوءا، او څوک چې عمل وکړي د ګناه، او یظلم نفسه، یا ظلم او زیاتې وکړي په خپل ځان باندې په ګناه کولو سره، ثم یستغفر الله، بیا دی بخښنه وغواړي د الله پاک نه، د زړه په اخلاص سره توبه وباسي، یجد الله، نو دی به عمومي الله پاک غفور الرحیم، ډیر بخونکی او ډیر مهربانه. ومن یکسب اثما، او څوک چې کسب کی ګناه، فانما یکسبه علی نفسه، نو یقینا چې دی کسب کوي دا ګناه د خپل ځان د نقصان دپاره. وکان الله علیما حکیما، او الله پاک عالم دی او حکمت والا دی. ومن یکسب خطیئه، چا چې یو خطا وکړله، او اسمن یا یو ګناه وکړله، ثم یرمی به، او بیا تهمت د هغې ولګو، بریئن په یو بې ګناه کس باندې، فقد احتمل بهتانا، نو یقینا چې دو بار کو اوچتې که یو لوی طوفان، بهتان ولګو، و اسما مبینا، او ښکاره ګناه حاصله کړه. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. غنی رحمان جی سے بیمار دے دعا ورته وکړئ، الله پاک کامل صحت او روغ صحت ورته ورکړي. کومه پریشاني شوې ده الله پاک دا کامیاب کړي. راتلونکي وخت کې د هر قسم بیمارونو سره زموږ د ټولو په خپل حفاظت کې وساتي. ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین.